سلامونه درنو لیدونکو، سلامونه احترامات می قبول کړئ. دا چې موږ نورستان ولایت نورگرام ولسوالی دره تیتین نکره سیمې ته راغلي یو چې تاسو ته معلومه ده د تېرې ورځ د ورښتونو او د برف کوچونو له امله په دې سیمه کې غر ښویدنه رامنځته شوې وه چې له امله یې تقریبا 30 تنه په دې سیمه کې شهیدان شوي دي او تر 50 زیات دغه هلته زخمیان شوي. نو درنو لیدونکو، موږ راغلو په دې سیمه کې. تاسو ته معلومه ده چې نورستان یو غرنی ولایت دی چې ورښتونه او بارانونه زیات شي. دلته سیلابونه، غر ښویدنه، همدارنګه برف کوچونه راځي. نو له بده مرغه په دې سیمه کې غر چپه شوی دی. وبخښئ لیدونکو، ډېر درنه غمیزه ده. زما څخه خبرې هم چندان ګډوډېږي. اوس هم تقریبا 4-5 شهیدان چې د دې کلي امام په شمول زنانه، ماشومان او نور په دې غر ښویدنې له امله اوس هم د خاورو لاندې دي او لا پیدا شوي نه دي. زموږ درانه هیوادوال له لغمان څخه همدارنګه نورو سیمو څخه راغلي دي دلته مرستې ته چې له بده مرغه په دې سیمه کې موټر راتګ نشي کولی. غټ موټرې سره چې دغه شهیدان راوباسي، خو لاسي کار روان دی ځکه چې ډېر دروند غمیزه ده چې غر راچپه شوی غټې تیږې 15 متره خوړ نه دخوا د ټول کورونه وړي دي. دغه واوره زیاته وشوه په دې سیمه کې. نور کلونه هم دلته بیخي ژوند کول پکار نه دي. یعنې ټول پاس غرونه چې دا غر چې کوم دی دا